ستړي مشه زه رحمان بندر یم. پاکستان دا وخت نه استخباراتي اړیکې کار کوي او نه دعاګانې. طالبانو ته په زاریو دي، په مینتونو دي، په ننواتو دي، په خپل لاس کې دي. سحر یو مشر رواني کابل ته، ماښام بل مشر رواني کابل ته. د سیمې د جیوپولیټیک اهداف چې یو وخت پاکستان طالبان د خپل مقصد لپاره کارول بیخي بدل شوی دی. دا نوې موقعیت دی چې طالبان دا وخت لاسبري دي او په تیرو 20 کالو کې د افغانستان سره دا وخت یو داسې طلایي موقع ده چې هغه نه د پاکستان فرمایش منل ضروري ګڼي او نه یې ورته څه مجبوریت پاتې دی. پاکستان البته په یو غټ جنجال کې ګیر دی. تمام آپشنز ورسره ختم شو او پاکستان دا وخت یو داسې مشکل کې ګیر دی چې تمام حل یې د طالبانو سره دی. دا بدلون څنګه راغی؟ پاکستان ګواښونه ورکول، دا ګواښونه ورکول ختم شو کنه اوس هم د حملې امکان موجود دی او د پاکستان سره چانس پاتې دی. نن په دې پروګرام کې په دې موضوع باندې بحث کوم او دا ډېر مهم پروګرام دی. ډېر زیات خواهش به زما دا وي چې تاسو یو سکند په غور واورئ او د دې پروګرام په اخر کې هغه پښتانه د پښتونخوا چې دا خبره کوي ملت پال دي که تحریکونه دي چې په سیمه کې نړیوال گیم روان دی، د هغو دا خبره په خپله د پاکستان د طاقتور پوځ طاقتور فیلډ مارشل عاصم منیر په خپله ومنله چې دا خبره سمه ده او په دې پروګرام کې به دا خبره په خپله تاسو وګورئ وبکي چې د پښتنو دغه دعوه څنګه صحیح وه. پاکستان کې د پښتنو سره روان دي. زه به نن دا په دې پروګرام کې تاسو ثابت شي، په خپله به ثابت شي. زما لپاره دومره د محنت ضرورت نشته. خو د طالبانو سره طلایي چانس څه دی؟ په دې باندې ول خبره کوو آپشنز څه دي او د دې نه علاوه په دې باندې هم خبره کوو چې د پاکستان لخوا چې کوم ګواښونه کېدل دا رویه ولې بدل شوه. لومړی ګواښونو ته راځم. د پاکستان ګواښونه چې دي تاسو لږ وګورئ چې دا یو وخت یو کس نه دی کړی. مثال په توګه د پاکستان د پوځ مشر فیلډ مارشل عاصم منیر صاحب تیر کال په ژوب کې د طالبانو ټي ټي پي د پاکستان په ځواکونو د حملې وروسته وویل چې موږ به خپل دښمن په نښه کوو. بیا یې په چترال کې د حملو وروسته وویل، بیا په بنو کې د حملو وروسته وویل او دا خبره بیا وکړه چې پاکستان په جنازو پورته کولو ستړی شو. پاکستان باید د دې خواهش طالبان ومني چې ټي ټي پي د افغانستان خاوره استعمالول بند کړي. د دې نه علاوه نورو پاکستانیانو هم وخت په وخت ویلي دي، خو یو پکې د دفاع وزیر دی. اکثره خلک وایي چې دفاع وزیر خواجه آصف لیونی دی، دا خبرو ته غوږ مه نیسئ. خو لیونی یو ځل غلطه خبره کولی شي، دوه کولی شي، درې کولی شي. دا لیونی نه دی، دا د پاکستان پالیسي ده. کوم چې خواجه آصف وایي، خواجه آصف د امریکا غږ ته په یو مرکه کې وایي چې پاکستان په افغانستان کې حملې کوي. په خپله تاسو دا ټکي واورئ. Wherever they are, their sanctuaries on Afghan soil, we'll have to hit them. د دین علاوه خلکو ول چیرې دا خو لیونی د دخلینې خبره وته د سمانه ده. بیا د دې د پاسه بي بي سي ته په یو مرکه کې کنفرم کړله. بیا په پاکستان کې په جیو ټي یو باندې مرکه کول پای کې بیا دا خبره تکرار کړه. تاسو دا وره हमने अफगानिस्तान के साथ बहुत दफा कहा है कि आप इनको कंट्रोल करें. वो सरपरस्ती कर रहे हैं वहां पे जो टीटीपी के अनासर वहां पे जो बैठे हुए हैं. او د دین وروسته خواجه آصف د پاکستان دفاع وزیر لاړ د پاکستان پارلیمان ته او د پاکستان پر ډک پارلیمان کې په افغانستان باندې د حملې ګواښ وکړ او ډیر واضح ګواښ وکړ. ټول پارلیمان ناسو، مخالف ګوندونه، حکومتي ګوندونه، آزاد خلک. د دې معنی سره د پاکستان پالیسی او تګلاره وه او افغانستان ته ګواښ کوو. ګواښ داسې و. हमें ये हक पहुंचता है कि जहां पे हमारे दुश्मन जो है वो पनाहगाहें बना के बैठे हों तो हम अंदर जाके उन पनाहगाहों को, अगर हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे हमसाए उसको तबाह नहीं कर सकते, हमें ये हक पहुंचता है कि हम रिटेलिएट करें. ये बात जाके मैंने खुद काबुल में जाके उनको रिक्वेस्ट की थी, उन दरख्वास्त की थी, एक डेलीगेशन लेके गया था. تاسو دا صرف خواجه خبر واورېدې. دا مې د مثال لپاره ځکه وویل چې پاکستان دا رویه وه د طالبانو سره، خو دا اوس بدل شوې ده. مینتونو ته، زاریو ته، ننواتو ته راغلی ده.
ځینې کېدای شي ملګري دا ګمان وکړي، وسم دا ګمان کوي چې دا او د ډېرو خلکو خیال دا وسم دی چې طالبان چې دي د افغانستان طالبان د پاکستان په لاس کې دي، خو حقیقت دا دی ډېر دا مني، پاکستان هم مني، پاکستان په جنجال کې دی او پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا جنجال حقیقي دی. انتر دی دا خبره د طالبانو انتهایی مخالفت کوونکې جنرال سمیع سادات صاحب هم کوي. اوسنۍ جګړه د پاکستان او طالبانو جین ونده د رښتیا ګوده رښتیانو ده و او دا خبره نور نړیوال هم کوي، ملګري ملتونه، امریکا، پاکستان خوایي. د دین علاوه د سی آی ای پخوانی ماموره سارا ایډمز هم وایي د اسامه بن لادن زوی هم په کابل کې دی، د حقانی شبکې په مېلمستون کې موجود دی او سارا ایډمز دا هم وایي چې مفتی نورولي مسجد چې دی هغه په کابل کې ناست دی. دا خلک موجود دی او طالبان د دې خلاف کاروایی نه کوي. کله چې پاکستان داسې وایي، یعنی ابلور چې د پاکستان داخله چارو وزیر لاړ نو ورته ثبوتونه راکا، پاکستان وایي موږ ثبوتونه ورکړي دي خو طالبان دا کار نه کوي. طالبان دا کار ولې نه کوي؟ اوس په دې بحث کوو. او دا مهم ټکی درته وایم چې د طالبانو سره چې کومه طلایي موقع ده دا په تېرو 20 کالو کې کله هم د افغانستان په لاس کې نه وه، کومه چې دا وخت راغلی ده. او دومره پاکستان کله هم افغانستان کې طالبانو ته نه مجبوره شوی، هغه طالبانو ته چې یو وخت دی د خپل جیو پولیټیک اهدافو لپاره کارول، اوس د طالبانو په رحم و کرم باندې پاتې شو او طالبانو ته په منتونو او زاریو باندې سر شو. طالبان د دې نه خوند هم اخلي، په دې پوهېږي هم. او دا موقع زه فکر کوم چې طالبان په دې پوه دي چې یو ډېره بهتره موقع ده، باید طالبان د دې نه ګټه پورته کړي. یو خبره، طالبان پاکستان ته مجبوره نه دي پاتې. ولې؟ یو، پاکستان که چېرې بیا حمله کوي د طالبانو سره ډېر لوی چانس دی، څنګه چې جے شنکر د هندوستان خارجه وزیر امیر خان متقي صاحب ته ټلیفون وکړو او هغه نه یوازې دا چې طالبانو ملګرتیا کول غواړي بلکې په افغانستان کې سرمایه کاري هم کول غواړي. هغه سرمایه کاري چې د هغلي کرزي صاحب په وخت کې یا د اشرف غني صاحب په وخت کې کول، هغې ته اوس هم تیار دي. او طالبانو ته استخباراتو په لړ کې د تجارت په لړ کې ډېر لوی کومک هم ورکول غواړي. یوه خبره. دویم چانس د طالبانو سره کم دی، افغان طالبانو سره، هغه د چین. چین د پاکستان انډیوال دی، د کې هیڅ شک نشته دی، خو چین یو ډېر غټ طاقتور هیواد دی او د هغې خپل تجارتي مفادات دي او دا تجارتي مفادات د هغو په افغانستان کې موجود دي، هلته سرمایه کاري کوي. طالبانو سره د طالب مقرر چې یو ځینې شرایط چې دي هغه د چین په وړاندې کېږدي او په دې مورد کې طالبان د دې نه ګټه پورته کوي. دویم غټه طلایي چانس چې دا وخت کم دی د امریکا د وتلو وروستو روس یوازینی هیواد دی په ټوله نړۍ کې چې طالبان یې په رسمیت ومنل. د روس عدالتونو طالبان چې د غیر قانونه ډلو د فهرست لرې کړل، طالبان آزاد شو. او روس په افغانستان کې د امریکا په مخالفت کې کوي که د چین سره ملګرتیا کې کوي، خو د افغانستان د طالبانو سره دا طلایي موقع چې هغه د خپل شرایط چې دي د هغو په وړاندې هغو ته کېږدي. اوس بل چې کوم چانس طالبانو سره دی، پاکستان خلک وایي چې طالبان د ټي ټي پي په سر باندې ولې ضد کوي، د دې غټ علت دی. یو خو هغه ملګري دي نظریاتي توګه باندې، د یو سنګر انډیوالان دي، دوستان دي، د هغو هدف یو دی، د هغو مرام یو دی، د هغو نظریې یو ده، هغه ملګرتیاګانې لري. که هغه مفتی نورولي مسجد صاحب دی، که حافظ ګل بادر صاحب دی او که د طالبانو نور ډلې دي. کله به هم طالبان د افغان طالبان چې دي ټي ټي پي خلاف د پاکستان په وینا باندې کوم ګام پورته نه کوي او ځکه به نه کوي پورته چې دغه یو خبره چې ما وکړله دا علتونه هم دي، خو ورسره بل غټ علت چې دی هغه دا دی چې د طالبانو خلاف کچري افغان طالبان پاسېدل نو ځان ته به جنجال جوړ کړي، ځان ته به مشکل جوړ کړي. د ټي ټي پي به یې مخالفو ډلو سره یو ځای شي او د دې ډېر زیات امکانات موجود دي چې په یو وخت کې د ټي ټي پي ځینې خلک د داعش سره ملګري شي. نو دا وخت طالبان چې دي د هغو لاس بری دی په ډېرو موقعو په ډېرو حوالو سره. پاکستان دغه سفارتي برتري چې اوس په شکست کې بدل شوې ده چې طالبانو ته منتونه کوي. خو آیا د دې مقصد دا دی چې پاکستان غني حمله نشي کولی په افغانستان کې دننه؟ ممکنه توګه وایي کې خو د افغانستان کې دننه د حملو یو خو تر اوسه پورې کوم نتیجه نه ده ورکړې. پاکستان ته دا معلومه ده 6 ځلې حملې کړې دي، په خوست کې، په پکتیکا کې، په پکتیا کې. او پاکستان کې چې کوم طالبان تلل هغه اوس هم روان دي، حملې هغو نه دي کمې کړي. که وزیرستان دی، که ژوب دی، که بنو، که لکه مروت، په ټوله پښتونخوا کې میشت دي. 6,000 خلک دی بولیو چې کله جنرال فیض حمید صاحب
په پیښور کې کور کمانډر و هغه په پښتونخوا کې موجود دي زیاتره هلته وخت دي پیښور کې ګرځي ټول پاکستاني خبر اعلان چې تاسو وورئ په باجوړ کې جوپي طالبان ګرځي زما سره داسې معلومات دي ویډیوز دي دا باجوړ لوی مامون د ولسوالۍ دا کلان کله ورته وایي لار کلان کوم ولسوالۍ وه؟ لوی مامون ماشاءالله څه ټیم کې دي چې دلته راغلي یاره دلته خو زموږ تقریبا وخت وشو خو اوس د مشرانو سره په داسې امر دی چې تاسو ورو ورو دې کلو ته داخلېږئ د ټولو خبريالانو سره داسې ویډیوز او معلومات دي بلکې طالبان په پاکستان کې چې کوم موجود دي او میډیا هم استعمالوي ته جرنالستانو ته خبريالانو ته پیغامونه هم لېږي نو پاکستان د حملو نه په تیرو کې څه حاصل کړل نه اوس په څه وکړي که چېرې بیا یې حمله وکړه نو دا چانس هم د لاسه ورکولی شي چې بیا د پاکستان کوم استازی کابل ته شاید لا څوک پرې نږدي محسن نقوی دی که اسحاق ډار دی که خواجه آصف دی که بل پوځي دی که مولوي صاحب دی که مولانا صاحب دی که کاروبار یعنې څونه بسونو سهار او ماښام ډلې روانې دي په ملتونو زاریو باندې نو دا چانس به هم له لاسه ورکړي او پاکستان ته معلومه ده چې هند دې چانس ته پروت دی دې موقع ته پروت دی چې یو ځل طالبان د پاکستان سره وران شو نو بیا د پاکستان طالبان بیرته لاس ته راوړل چې دا ممکن نه دي او ګرانه ده ورته اوس د دې نه علاوه د افغانستان کې یو بل پرمختګ چې کوم شوی دی ډیولپمنټ شوی دی هغې باندې پاکستان پریشان دی او طالبانو سره دا هم یو ډېر غټ ایډوانټیج دی د طالبانو د ملي وزارت دفاع لوی دستریز قاری فصیح الدین فطرت وایي چې په تیر یو کال کې د ډیورنډ په لیکه باندې نږدې 900 پوسټې جوړې کړې دي د امنیت د ټینګښت لپاره او د حفاظت لپاره دا یوازې دا معنی نه ورکوي دا معنی ورکوي چې افغان طالبانو د خپل هیواد د حفاظت لپاره په پوله باندې 900 پوسټې جوړول چې دا ډېر مهم ګڼل ولې ګڼل چې د پاکستان له خوا نه ورته وخت ګواښونه وختارونه کېدل او نه یوازې پوسټې جوړې کړې دي بلکې افغان طالبانو فصیح الدین فطرت صاحب وایي چې نږدې په دغه سیمه کې 1200 د هوایي ځواکونو کسان چې دي منصوبین چې دي له مسلکي کورسونو فارغ شوي دي او اته چورلکې جوړې شوي دي چې هغه هوایي ځواک چې کوم دی هغه په پوله باندې د سار لپاره پسې کړی دی دا شو د طالبانو مضبوطیا او د نړیوالو سره د هغو د سفارتي اړیکو موقع او طلایي چانس او زه داسې فکر کوم چې طالبان دومره هوښیار دي دومره پوه دي دومره پاکستان پوه شوي دي چې د پاکستان سره که دی غواړي چې ګوړ وکړي د پاکستان شاته وتمبوي نو دا موقع به د لاسه نه ورکوي او طالبان داسې کوي لګیا دي یوازینی یو چانس د پاکستان سره پاتې دی او هغه د مرغۍ د هغو په لاسو کې د هغه د افغان کډوال په پاکستان کې د بېعزتیو نه د بیا برکولو نه پاکستان ورتېر شوی دی او چې کله اوس دا محسن نقوي د کابل نه ستون شو د خلیفه سراج الدین حقاني صاحب سره 2.5 ساعته یا 3 ساعته ملاقات به کم کچم دغه د ټي ټي پي فریاد ورته کوو ورسره ګواښونه هم کول نو هلته چې لاړ برابر لاړ اسلام آباد ته ما خبره وکړله نو د هغه ځای نه یې سم د ټکه دا خبره وکړه چې کډوال به وباسي اوس نو یوازینی چانس د کډوالو پاتې دی او زه فکر کوم افغان طالبان د کډوالو په مورد کې هم هغو پلانونه جوړ کړي دي که څه هم رئیس الوزرا مولانا حسن اخوند صاحب وایي چې ملا حسن اخوند صاحب ایران ته پاکستان ته ګزاره وکړي خو کډوال چېرته بیرته ځي که څه هم د چیلنجونو مشکلاتو سره مخ دي خو په دې لړ کې هغو تیاری نیولې دي اوس دې جګړه کې پاکستان کې میشت پښتانه ملتپال پښتانه او تحریکونه چې کوم دي د مبارزې کوونکي خلک چې کوم دی هغه د ډېر وخت راسې دا خبره کوله تاسو ته ما په شروع کې ویلي چې په اخره کې به زه په دې موضوع باندې تاسو ته معلومات درکوم نو دا معلومات زه تاسو درکوم دا پروګرام اوږدوم نه ډېر مختصر کوم دا ټکي ډېر مهم دي دا ډېر په غور تاسو واورئ تاسو به حیرانه شئ چې د پښتنو دغه خبره د پاکستان کې میشتو پښتنو دغه خبره جنرال عاصم منیر اوس پخپله هم منلې ده او د جنرال عاصم منیر دا خبره ثابتوو د هغه د خپل یو تقریر نه چې هغه په پیښور کې کوو جنرال عاصم منیر د تقریر دا ټکي ولوورئ بیا زه تاسو پوهیږم दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खास तौर पर हमारे पख्तून भाइयों ने जुर्रत इशार और कुर्बानियों की जो लाजवाल दास्तान रकम की है उस पर पूरी कौम उन्हें सलाम पेश करती है جنرال عاصم منیر په پیښور کې پښتنو ته وایي چې په دې جګړه کې د ترهګرۍ خلاف چې پښتنو کوم د احسار مظاهره کړې ده کومې قربانۍ ورکړې دي ټول قوم ورته سلام کوي دا په پیښور کې دا په کدي شي ځینې خلک وجه دي کوم داسې ناشنا خبره وکړله به خبره ته وګورئ शाना बशाना खैबर पख्तूनख्वा के अवाम एक सीसा पलाई हुई दीवार की मानंद पिछले
22 साल से खड़े हैं, उसके लिए पूरी पाकिस्तानी कौम आपकी मरहून एहसान है कि आप फसाद फिल अर्ज के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। وای چې پښتانه په تیرې 22 کلونو کې جنرال حسین منیر سے وای چې پښتانه په تیرې 22 کلونو کې د فولادي دیوار پرنګا د دهشتګردۍ خلاف ولاړ دي او د الله د حکم مطابق د فساد فی الارض خلاف جګړه کوي. څوک دا خبره کوي؟ جنرال حسین منیر پښتنو ته وایي چې تاسو د فساد فی الارض خلاف د جګړه کوي او په اخر کې ورته به بل ټکی وایي. دا ټکی وره मायूसी नहीं दिखानी इस जंग के अंदर। अल्लाह ताला ने फरमाया है वला तहिनु वला तहजनु वअंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मोमिनीन यमसस्कुम करहुन फक़द मस्सल कौम करहुम मिस्लु वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास। और इसका तर्जुमा है और कमज़ोर न पड़ो और गम न करो, तुम ही गालिब होगे अगर तुम मोमिन हो। अगर तुम्हें जख्म लगे हैं तो तुम्हारे मुखालिफ भी तो ऐसे ही जख्मी हुए हैं। हम दिनों को लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं। جنرال حسین منیر سے پښتنو ته وایي چې مایوسه کیږئ مه، کمزوري کیږئ مه، زغم نه کار واخلئ، حوصله وساتئ او په دې جګړه کې بریا تاسو کولی شئ که ستاسو ایمانونه کمزوري نه وي. د قرآن حواله ورکړله، بیا دا خبره وکړله، بیا ورته وایي زه پوهېږم تاسو مؤمنان یې، تاسو زخمي شوي یې، تاسو تکلیف در رسېدلی دی، خو بیا ورته وایي چې تاسو مخالفینو ته دښمنانو ته هم تکلیف در رسېدلی دی. اوس د پښتونخوا د پښتنو دا خبره وه، دې کې یو سوال راپورته کوو. کله تاسو د جنرال حسین منیر نه ما نن ټوله ورځ ولټو د جنرال حسین منیر یو تقریر چې کېدای شي داسې کوم تقریر هغه په ګوجرواله کې هم کړی وي، په سیالکوټ کې هم کړی وي، په مرید کې هم کړی وي، په لاهور کې هم کړی وي، په چینوټ کې هم کړی وي، په چیچاوت نه کې هم کړی وي. داسې کوم تقریر جنرال حسین منیر په پنجاب کې کله هم نه دی کړی چې پنجابیانو ته یې ویلي وي چې زغم نه کار واخلئ، تاسو ژوبل شوي یې، تاسو په دې جګړه کې مؤمنان یې او د خدای په ځمکه باندې فساد کوونکو خلاف جنګېږئ. کله یې ورته دا نه دي ویلي؟ ولې ورته نه دي ویلي؟ دې ځای کې اوس سوچ وکړئ. نو پښتانه چې دا خبره باندې اوس هم نه پوهېږي چې دا د پاکستان جګړه چې کوم ده، کوم چې د پښتنو ځینې مشران وایي چې دا دراصل مشکوکه ده، دې خبرې نه وروسته ممکنه توګه باندې زما خیال دا دی چې د هغو ذهن او سر په دې خلاص شي، په دې پوه شي. د طالبانو سره افغانستان سره جنجال چې دی هغه په خپل ځای باندې قوي دی او حقیقي دی، خو دا وخت د طالبانو ټي ټي پي چې کوم په پاکستان کې جګړه کوي، پښتانه بیا وایي چې دا ولې روان دي؟ نو پنجاب کې خو کاروبارونه روان دي، امنیت دی، پښتونخوا ورته یې خالي پرېښې ده او ځکه یې نه ختموي. پښتانه دا وایي چې پښتنو ته وایي تاسو زور زغم نه کار واخلئ، نور مړي ورکئ، نورې جنازې ورکئ. کله به مولانا خانزیب وجل کیږي، کله به عثمان کاکړ وجل کیږي، کله به ګیلمن وزیر وجل کیږي، کله به د یو کور جنازه ځي، کله به د بل کور جنازه ځي. او زغم نه کار واخلئ ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو ته ویلي دي، ورته یاد کړل د قرآن آیت یې ورته ولوله چې مؤمنان یې نو بیا به د خلاف ودرېږئ او قوم ستاسو سره وایي ملګری دی. نو کله د پاکستان جنگ دی نو حسین منیر بیا پښتنو ته ولې داسې وایي چې قوم ستاسو سره ملګری دی؟ یعنې د پښتنو خو دا جنگ د چا خلاف نه دی شروع کړی، حسین منیر پښتنو ته داسې ولې وایي؟ نو په دې باندې هم که پښتانه نه پوهېږي او پښتانه اوس هم په دې مصروفه دي چې شاعري حلاله ده که حرامه ده، او پښتانه اوس هم په دې باندې مصروفه دي چې جهانګیر جان چې دی ښه فلم جوړ کړه که بد فلم یې جوړ کړه. پښتانه اوس هم په دې مصروفه دي صاحبه چې دغه چې دی په دیر کې کمالک چې دی امریکایي سپین سرې مشرې ښځې سره 55 کلنې سره واده وکړو په سوشل میډیا دې ته پراته وي، په دې کې خوشحاله وي. نو بیا خو ما سره نور کوم داسې خبره نشته چې زه یې وکړم. دا ټول پروګرام که تاسو بیا واورئ بیا یې واورئ او په غور یې واورئ نو زما خبره ده تاسو ته به ښکاره شي د پښتنو مشرانو خبره به ډېره واضحه شي چې صاحبه جګړه دغه ده او جنجال دا دی. په تلو تلو کې که دا پروګرام خوښ شوی وي او تاسو ته ښکاري چې زړوره خبره کوو، صفا خبره کوو، په ایماندارۍ کوو، مواد راغونډو، خواري کوو مونږه او د نورو پروګرامونو دا پروګرام چې دی منفرد دی نو دا چینل سبسکرایب کړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ، دا آیکان چې دی نوټیفیکیشن دی دا هم د سره وهئ چې نوی پروګرام راځي چې هغه تاسو ته رسي. نو زموږ دا پروګرام چې دی دا به تر ډېرو ذهنونو پورې، ډېرو زلمي کولو پورې او خاص کر د هغې کولو پورې چې په ټیک ټاک او فیسبوک ډېر بیزي دی ورسي.
همدا د پروګرام زه رحمان